طالبانو ولې د ولسمشر غني وړاندیز رد کړ؟ طالبانو د ولسمشر غني دغه وړاندیز ولې غیر معقول وګاڼه؟ د چې طالبانو تازه د اوربند په هکله څه ویلي دلته په ویډیو کې را سره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو د روژې په خاطر د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز غیر معقول وباله. طالبانو د ولسمشر غني لخوا پرون په 15مه جوپه کې د خپلو 55 زندانیانو له خودکشي کولو وروسته هم د هغه لخوا په روژه کې د اوربند غوښتنه نه ده منلې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د ولسمشر د اوربند له غوښتنې او د 55 نورو طالب زندانیانو له ورخوشي کولو وروسته په یو ټویټ کې داسې ویلي: د دوی په وینا اسلامي امارت له امریکا سره د توافقنامې په لاسلیک هغه جامع میکانیزم ومانه. امنیت شورا او بین المللي ټولنې هم تایید کړ چې که عملي شي موږ اوربند او سولې ته رسوي. نوموړي ویلي د کرونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل غیر معقول نه دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د حکومت لخوا د خوشي شوي طالبانو شمیر 1500 تنو ته ورسید او پرله پسې له طالبانو د اوربند غوښتنه کیږي. ولسمشر غني هم پرون ماښام د روژې د مبارکې په یو پیغام کې ویلي حکومت له طالبانو څخه غواړي چې د اوربند غوښتنه یې رد نه کړي او د تاوتریخوالي او جګړې کمولو برخه کې لاس په کار شي. ولسمشر ویلي طالبان باید د افغان حکومت او ولس غوښتنه په حساسو کرونایي حالاتو کې ومني او د روژې په درناوي دي د اوربند غوښتنې ته لبیک ووایي. د افغان مسلمانانو له وینې تویولو دې لاس واخلي او د سولې ژوند ته دې راوګرځي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم ضرور د سره سبسکرایب کړئ.